بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم رور دا پښتنه کړې ده چې زه یم په پاکستان کې، خو زه خپل اخترې په افغانستان کې علالوم. نو زما هلته وکیل زما اخترې علالوي، خو عموما داسې وي چې په پاکستان کې اختر نه وي، هلته زموږ په سیمه په افغانستان کې اختر وي. نو هغه په د اختر په د اوله ورځ زما اخترې علالولی سي که نه سي علالول. یا داسې په افغانستان کې یو سړی دی، د هغه افغانستان اختر دی، دلته د پاکستان نه دی اختر، او د افغانستان سړی خپل اخترۍ په پاکستان کې علالول غواړي. نو دلته نه دی اختر، هلته اختر دی. نو آیا دا په پاکستان کې علالولی سي که نه سي علالولی؟ محترمینو، په اسان الفاظو تاسې ځان پوه. که چیرې یو څوک په یو ملک کې وي، اختر په بل ملک کې وي، پر دا دواړو به چې اختر رالی بیا اختر علالولی سي، چې پر دواړو اختر وي، داسې نه چې پر یو اختر وي پر یو نه وي. که چیرې یو سړی په پاکستان کې دی، د ده اخترۍ په افغانستان کې دی، یعنې په افغانستان کې د ده اخترۍ د ده وکیل علالوي، نو دی په پاکستان کې اختر نه دی، په افغانستان کې اختر دی. نو تر اوسه خو لا پر ده باندې قرباني واجب سوې نه ده. نو که د ده وکیل په افغانستان کې د ده اخترۍ حلال کړي، دا نه دی سي، دی به برته خپل اخترۍ حلالوي، ځکه پر ده باندې تر اوسه واجب سوې نه ده. نو چې واجب سوې نه ده، نو بیا څنګه دی حلالوي؟ او دغه رنګه که یو سړی په افغانستان کې دی او دلته په پاکستان کې دی اخترۍ حلالول غواړي، نو چې په پاکستان کې اخترۍ نه وي راغلی، دی تر هغه وخته پورې نه سي حلالولی. په دواړو ځایونو کې به اختر وي. که پاکستان والا په افغانستان کې اخترۍ حلالول غواړي، نو په پاکستان کې اختر سو، د افغانستان دویمه ورځ بیا د اخترۍ حلال. او که چیرې افغانستان والا په پاکستان کې اخترۍ حلالول غواړي، نو چې د افغانستان که اختر چیرې وختي و، نو د افغانستان د اختر دویمه، د پاکستان د اختر اولی، بیا د پاکستان اخترۍ حلال. یعنی د دواړو اتفاق ضروري دی چې په دواړو ځایونو کې اختر وي. په حواله سره د دور مختار معاش شامی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 211، بدایع صنایع جلد نمبر 4 صفحه نمبر 211، دا غرنګه بدایع صنایع جلد نمبر 4 صفحه نمبر 198، مجمع الانهر جلد نمبر 2 صفحه نمبر 514، فتح القدیر جلد نمبر 9 صفحه نمبر 509، خانیه علی الهندیه جلد نمبر 3 صفحه نمبر 345، کتاب نوازل جلد نمبر 16 صفحه نمبر 555. والسلام.